السلام علیکم. زه حبیب یوسفزی او را سره ناست ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی. دا مهال مونږه د کړمار او د شیرغونډ په غونډۍ کې ناست یو. د نننی پروګرام موضوع ده د نوي کول ته مونږه د پاکستان د جوړېدو نه پس چې کوم سیاسي هلې ځلې دي هغې باندې سیاسي شعور به دې ته څنګه ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو چې کوم سوالونه وکړو یا د دې نه مخکې چې مونږ کوم پروګرامونه کوو نو زمونږ چرم دا مقصد نه دی چې مونږ د یو پارټۍ د پاره کمپین کو یا د یو لیډر توهین کو او بل په بره باندې بوزو. زمونږ مقصد دا دی چې مونږ د نوي کول ته سیاسي شعور ورکو او د خپل وس مطابق کېدای شي بعضې خبرې مونږ اورېدلي، بعضې په کتابونو کې لوستي او هغې کې دومره حقایق نه. نو زمونږ چرم دا مقصد نه دی چې زمونږ په خبرو د خلک منوان باور وکړي، خو که سیاسي شعور ته اخیستی شي نو هغه ښه خبرې. زمونږ کوشش دا دی. تاسو د پاکستان جوړښت چې کوم د هغې نه پس خبره وکړه نو د پاکستان نه پس ډېره انسټیبلټي وه، سیاسي بدلونونه ډېر وو، د ملک وسایل هم ډېر کمزوري وو، فاینانشل وسیلې نه وې او افراتفري زیاته وه، سیاسي شعور هم دومره نه و. نو په دغه زمانه کې چې دی نو بیا ډېر حکومتونه بدلېدلو، داسې حکومتونه پکې مو چې 20 ورځې 22 ورځې او په میاشتو به حکومتونو او بیا به بدل شو. نو دغه افراتفري جوړه وه او په دغه حالاتو کې د ایوب خان مارشل لا راله. نو ایوب خان 13 کاله خواوشا په پاکستان باندې حکومت کړی. د هغه په دور کې چې دی نو ټوټل 11 وزیران یادېږي د مشرقي او د مغربي پاکستان. او د ګورمنټ د پرفارمنس لیول دا و چې زمونږ دا واړه کلي چې دي دلته هم چا د نرخ نه سیوا څیز نشه خرڅولی. نو د ګورمنټ ریټ و مارشل او دا د جمهوریت یو توهین. نو یو خوا ایوب خان انډسټریل ډیولپمنٹ کړو په هغه وخت کې، پاکستان صنعتي توګه باندې تکړو، امن په پاکستان کې. نو ورسره د غیر جمهوري هغه فکر چې دی نو هغه هم لاحق و چې په دې وطن باندې مارشل لا ده، د دې په سرکار کې د عوامو رای شامل نه ده. نو چې یو خوا ایوب خان د سټیبلیټي فاونډر و نو بل خوا د مارشل لا فاونډر هم. نو خلک ورته تر اوسه پورې بعضې خلک ورته ډېر په ښه سترګه ګوري چې هغه یو سټیبلیټي راوستې وه او بعضې خلک ورته په منفي نظر ګوري چې مارشل لا ابتدا د هغه نشي وه.